نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان مور د تېرې پنجشنبې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوه. له هغه وروسته راشد خان د ټولنیزو رسنیو پر خپلو رسمي اکاونټونو ولیکل چې مور مې د ژوند پور ادا کړ او د تل لپاره د خوږ نعمت څخه بې برخې شو. 2 کلونه وړاندې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب 10 اوریز لیګ سیالیو کې راشد خان بوخت و چې هلته یې په ویډیو مرکه کې له خبریالې سره د خپلې مور د مشورو او نصیحتونو په اړه خبرې کړې وې. راشد خان ویلي و چې د مور سره هر وخت د کرکټ په اړه په ټلیفوني خبرې کوي او هغه ورته ځینې مشورې او نصیحتونه هم کوي. په ویډیو مرکه کې د راشد خان د 10 اوریزه سیالیو د بحث په جریان کې د خپلې مور یادونه کوي چې کله دې له کور سره اړیکه نیسي نو مور یې ورسره د نورو خبرو پر ځای د کرکټ بحث کوي او د نوموړي په خبره کله چې ښه توبوهنه ترسره نه کړي نو ورسره یې نه مني. دی وایي نصیحت یې راته دا وي چې باید په میدان کې حوصله وکړي او د غلط شرط څخه ځان وساتي. همداراز راشد خان ویلي د 10 اوریزه سیالیو د بالینګ پر مهال یې د توپ اچونې په اړه ورته ویلي چې بالونه ژر ژر ترسره نه کړي او یو اندازه وخت هم ورکړي. معلومه نه ده چې راشد خان مور کومه ناروغي لرله خو څو ورځې مخکې راشد خان پر خپل ټویټر لیکلي ول چې مور یې مریضه ده او د روغتیا لپاره یې دعاوې وکړئ. د یادولو وړ ده چې تېر کال د ملي لوبغاړي راشد خان پلار د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی او سږ کال یې بیا مور بیبي هم وفات شوه.